السلام علیکم ملګرو مینوالو. ډېر ښکلی موسم دی. ډېر ښکلی باران وورېدو، اوس هم ورېږي. په ډېر موده پس هم دی باران. د الله پاک رحمت هم دی، فضل هم دی. هغې سره سره یې موسم ډېر زیات ښایسته کړی دی، جانانه کړی دی، عاشقانه کړی دی. په داسې موسم کې چې بیا د پښتو د ادب خبره وي او په هغې کې د شاعرۍ خبره وي او بیا یو داسې چینل وي چې هغه ډېر زیات معزز او معتبر وي. لکه زه به د دې چینل خبره وکړم چې سیال ملاګوري افیشل چې لنډو ته موږ اس ام هم ویلی شو. نو د هغې چینل چې کوم دی نو دا څنګه سیال محمد سیال دروند او خوږ او پښتون سړی دی، نو داسې به زموږ ته دا یقین دی چې داسې به درانه او هغه خلک هم دی متعارف کوي د پښتنو سره، د ولس سره، د قام سره. او دا مې یقین دی، بلکې ما خو زه خو میډیا نه ګورم، خو بیا به دا یقین دی ما په دې سړي دا اعتماد شته چې دی به داسې بازاري لهجې یا داسې بازاري خلک یا داسې شاعري چې هغه د معیار نه پریوتې وي نو هغه به دې چینل ته نه راوړي. زه د خپلو ملګرو ته دا یو ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې ملګرو داسې چینل چې کوم هغه تاسو ته د پښتو شاعري، د پښتو شاعرانو متعارف کوي او دا لالونه جواهر تاسو ته راوباسي د دې ایرو نه، د دې خاورو نه، نو داسې چینل دا مخکې کوي، دا وړاندې کوي، دا وګورئ، دا خوښې کوي. دا زما تاسو ته یو ریکویسټ دی. بیا نن چې کوم سیال محمد سیال صاحب راغلی دی د ملاګوري نه زما د علاقې ته، د خوشحال بابا مزار ته، او هغه سره سعود خاد صاحب راغلی دی د تخبهې نه، او بیا یو نوجوان شاعر دی زموږ میلمه دی زید احمد زید صاحب، او هغه ما په ډومبي ځل باندې هغه سره ملاو شوم او وایي مې ډېر ښه شاعر دی. او بیا وحید امید صاحب ناست دی، تاسو یې پېژنئ، خو جانا پہچانه نوم دی. او ذاکر پتنګ د شیدو هغه هم تاسو ښه پېژنئ. او دې نه علاوه اسلام محمد اسلام نوجوان او زموږ د علاقې، زموږ د کلي. دا خلق ولې مړي مقبرې نه راوباسي؟ دا خلق ولې مړي مقبرې نه راوباسي؟ لګیا دي او ستا یاد مې حافظې نه راوباسي. ما اوس بیخي کم کړي دي، زه دومره سګرټ نه څکم، 2-3 ډبې مې د کمرې نه راوباسي. ما اوس بیخي کم کړي دي، زه دومره سګرټ نه څکم، 2-3 ډبې مې د کمرې نه راوباسي. ته داسې سوال وکړې چې جواب یې بیخي نه وي، ته داسې سوال وکړې چې جواب یې بیخي نه وي، خپل عکس بلا څوک څنګه د عینې نه راوباسي. آباد اسلام آباد د رڼاګانو ښار ته ګوره، د رڼاګانو ښار ته ګوره، همدا ټول وسایل زما صوبې نه راوباسي. او زما د لاس بنګړي د لاس نه مه وباسه مړې، زما د لاس بنګړي د لاس نه مه وباسه مړې، بلبل څوک د ګلونو د ولقې نه راوباسي. دا خلق ډېر بدل دي، پښتانه دي یمن غواړي، دا خلق به روانې قافلې نه راوباسي. دا خلق به اوس ژوند وکړي، شعور پکې راغلی، یوه مرغۍ چې د پنجرې نه راوباسي. دا خلق به اوس ژوند وکړي، شعور پکې راغلی، یوه مرغۍ چې د پنجرې نه راوباسي. زما د زندګۍ د تېرېدو دپاره بس ده، سعود یو خبره هم د خولې نه راوباسي. زه صرف دا چې په ډکه خوله خندا کوم خفګان نشته دی، دا چې په ډکه خوله خندا کوم خفګان نشته دی، یوازې ژوند کوم شکر دی جانان نشته دی. چې څوک ایمان لري افسوس انسانیت نه پیژني، چې څوک ایمان لري افسوس انسانیت نه پیژني، چې انسانیت لري نو هغو کې ایمان نشته دی. چې څوک ایمان لري افسوس انسانیت نه لري، چې انسانیت لري نو هغو کې ایمان نشته. زه له یو داسې کیفیته راتېرېږم چې بلا موده وشو زما سره خپل ځان نشته دی. زه له یو داسې کیفیته راتېرېږم چې بلا موده وشو زما سره خپل ځان نشته دی. موږ بندګي کوو خو هسې د نامې ترحه ده، موږ بندګي کوو هسې د نامې ترحه ده. قرآن ساتو کور کې عمل مو په قرآن نشته دی. د پابندیو په دایره کې مې تېر کړی ته، پابندیو په دایره کې مې تېر کړی ته، زما په تا دی ژوند ستا په ما احسان نشته دی. د پابندیو په دایره کې مې تېر کړی ته، زما په تا دی ژوند ستا په ما احسان نشته دی. نری باران و بیګا جام سره کاسې ګړې دی، نری باران و بیګا جام سره کاسې ګړې دی، زمونږ به هسې په ذهنونو کې توبې ګړې دی.
زه په مندر کې په سجده وم په ځان نه یریدم زه په مندر کې په سجده وم په ځان نه یریدم تاسو جومات کې یو لاس کې مو تسبیح غړې دی عجیبه دا وه عجیبه دا وه زه په مندر کې په سجده وم په ځان نه یریدم تاسو جومات کې یو لاس کې مو تسبیح غړې دی عجیبه دا وه چې سحر کې به مکتب ته تللې عجیبه دا وه چې سحر کې به مکتب ته تللې او په هاسټل کې به ملګرو ته د شپې غړې دی عجیبه دا وه چې سحر کې به مکتب ته تللې او په هاسټل کې به ملګرو ته د شپې غړې دی د ناستو خلقو ضمیرونه چورلېدل خیرانوم یو خوا وجود غړېدو بل خوا د پیسې غړېدې د ناستو خلقو ضمیرونه چورلېدل حیرانوم یو خوا وجود غړېدو بل خوا ته تسبیح غړېدې ستاسو 50 منځونه زما یو سجده او ستاسو د 50 منځونه زما یو منځ خو یو منځ کې سجدې غړېدې لکه د ډمې پیسو پسې ټوپونه وخل دلته د ټولو مشرانو نظریې غړېدې لکه د ډمې پیسو پسې ټوپونه وخل دلته د ډېرو مشرانو نظریې غړېدې سعوده داسې خلق مخ په وړاندې کله تللی شو رڼا یې بند په بند تړلې وه تیرې غړېدې رڼا یې بند په بند تړلې وه تیرې غړېدې مننه سرچینه